راوتي په چکر باندې او د ځو کابل ته په کابل په لور ځو نو قدرمنو دی هم په موږ او تاسو حق لري دا د عطا خیري بنسټ سره راجستر کوچنیان دي نو تاسو زموږ ملتیا کوئ تر اخره پورې چې موږ کوم ځایونو ته ځو کوم ځای ته چکر ته ځو او دا بیچارهګان یتیم دي د اختر ورځ ده او ډېر د خوشحالۍ احساس کوم چې د دې تر څنګ یم او دې ته کومه مینه چې ورکوو دا هم په موږ او تاسو حق لري شکر الحمدلله موږ او تاسو افغانان احساس والا یو ټول او په دې باندې اتفاق کیو پوهیږو سره یو بل سره چې ټول سره یو شو او په داسې کوچنیانو باندې اتفاق کیو امن کیو په یو کور کې داسې څوک غواړو مونږ چې مو زخمونه زنده باد افغانستان زنده باد افغانستان زنده باد زنده باد بے وطنا بے کفنا لاوارسا افغان یو بے وطنا بے کفنا لاوارسا افغان کچر اخلاص نو لپی غور کی داس سو واړو مون چې مو زخمونه لک ټکور کی داس سو واړو مون مرا ټول په یو کور کې داسې سو غواړو مونږ چې مو زخمونه لږ ټکور کړي داسې سو غواړو مونږ سلام قدرمنو هیوادوالو د عطا خیري بنسټ د خپرونې مینوالو تاسو ته بهتره معلومه ده چې عطا ویلفیر فاونډیشن ایجوکیشن سپورټ پروګرام څونه فعالیتونه کوي دا هغه یتیم ماشومان دي چې د پلار د مینې نه پاتې خو نن اختریزه ورځ دې سره لمانځو او د نړۍ ټولو هیوادوالو ته د لوی اختر مبارکي وایم او ډېر یو د خوشحالۍ احساس کوم ډېر یو د فخر ځای دی ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې نن ټول هغه کوچني ماشومان زموږ تر څنګ راټول دي په یو دسترخوان باندې ډوډۍ خورو میان او په چکر باندې راوتي وو کرزي صاحب خوا ته تللي وو هغې نه بیا هم دې خوا راغللو چې په سروبي کې میان هم ویلي دي او ډېر ښایسته میان دي او مزه کوي خوند یې وکړو نو قدرمنو هیوادوالو راځئ چې د یتیمانو سره مینه محبت وکړو دسترخوان کې ځان سره کښېنو تر څو ښایسته خبرې وکړو هغه د زړه خواله ورسره وکړو ځان ته یې رانږدې کړو چې څه هم زموږ او ستاسو په وس کې نو قدرمنو دا وګورئ کوچني کوچني کوکي ماشومان دي دې کې جنکیانې او هلکان هم موجود دي نو په چکر راوتي وو او اوس میان خو لګی وو او بیا هم وایم ټولو هېوادوالو ته خصوصا د عطا ویلفیر فاونډیشن کوم یو چې مینهوال دي او ویډیوګانې شیر کوي هغې ته په شپېشلو کې د لوی اختر مبارکي وایم او ډېر ترې نه خوشحاله یو او هغه ورونو هم ډېر خوشحاله یو چا چې مرسته کړې ده چې هغه کونډو غریبو هېوادوالو سره او په شفاف ډول موږ دې ته بیا هم تصدیق کړې ده نو او اجر شته دی په هغې دنیا کې الله تعالی دې اجرونه ورکړي ټولو هېوادوالو ته زما هم د ټولو هېوادوالو ته اختر مبارکي وایي اختر مبارک اختر مبارک اختر مبارک د ټولو نړۍ مسلمانانو ته اختر مبارکي وایي اختر مو مبارک شه ډېر خوشحاله چې د عطا خیري بنسټ لخوا د حامد کبیر خوا ته بچت په یو کور کې داسې سو غواړو مونږ چې مو زخمونه لږ ټکور کړي داسې سو غواړو مونږ چې د اغیان نه د اټک مظلوم زړګې وګټي چې د اغیان نه د اټک مظلوم زړګې وګټي چې نور او بد ظالم زور کړي داسې سو غواړو مونږ چې مو زخمونه لږ ټکور کړي داسې سو غواړو مونږ